یو وخت په یو ځنګل کې یو خرس یعنی یک اوسېده. ده په خپل زور باندې ډیر غرور کاوه او همدې غرور له امله د ځنګل ټول حیواناتو ده ته خرس دا ویل. هغه به تل کمزوري حیوانات ځورول او له ټولو به یې سلامي په زور اخیستله. یوه ورځ یې د زیبرا ماشوم ویرولی و او ورته یې وویل: ای زیبرا، راشه ماته سلام وکړه، کنه نو همدلته به دې وشلوم. ویرېدلې زیبرا سلام وکړ: سلام خرس دادا. د زیبرا سلام خرس ډیر خوشحاله کړ او روان شو. له همغې وروسته چې به هر چا خرس ولید نو ورته به یې ویل: سلام خرس دادا، سلام خرس دادا. یوه ورځ د ځنګل پاچا زمری له لارې تېرېده چې خرس ورسره مخ شو. خرس ورته وویل: ولې سلام نه راته کوې؟ لاسونه دې مات شوي دي؟ زمري په غوسه ورته وویل: خرسه، په خپل حد کې اوسه. ته د ځنګل له پاچا سره خبرې کوې، زما یو حکم تا له ځنګله وباسي. خرس په غرور وویل: ته څنګه ما خرس بولې؟ ټول ځنګل ماته خرس دادا وایي. ته هم همداسې ووایه او سلامي وکړه، کنه نو زما یو پنجې سره به ستا غوښې له بدنه جلا کړم. د خرس دا توانېدلی چلند زمری هم وویراوه، نو په درناوي یې ورته وویل: سلام خرس دادا. خرس وویل: همدا خبره تل په یاد ساته، هر چیرې چې ما ووینې راته به سلام کوې. که د ځنګل پاچا له خرسه ویرېده نو نور حیوانات خو ایسته پرېږده. دا خبره د خرس د ماشومتوب ملګري خره ته ورسېده. هغه د خرس د سمولو لپاره ورغی او ورته یې وویل: یار خرس، ولې د ځنګل حیوانات ځوروې؟ دا ستا لپاره ښه نه دي. خو خرس ورته وویل: ما خرس مه بوله، خرس دادا مې بوله. ټول ځنګل ماته سلام کوي، حتی پاچا هم. لکې وویل: دا عزت نه دی، دا ویره ده، ټول حیوانات له تا ویریږي. خو خرس ونه منله او ان د خره سره یې هم دوستي ماته کړه. هغه یوازې هغه کسان خوښول چې سلام یې ورته کاوه. خلکو به چې خرس لیده خپل لوری به یې بدل کړ، ځکه که یې سلام هېر شوی نو خرس به ګواښ ورته کاوه چې شلوم دي. یوه ورځ خرس خپل پخوانی ملګری خر بیا ولید او ترې سلام وغوښت. هغه یې مجبوره کړ هغه ورته سلامي وکړه. دا کار په دې خره باندې ډېر بد ولګېد او ډېر یې خفه کړ. یوه ورځ خرس ته فیل ماشوم ته وویل: راشه ماته سلامي وکړه. ماشوم فیل ورته وویل: ولې؟ زه هم راجا یم، زما مور او پلار ماته راجا وایي. خرس په غوسه شو او هغه یې په خپلو پنجونو باندې زخمي کړ. هغه په ژړا سره لاړی خپل مور او پلار ته. د فیل مور او پلار ډېر سخت غوسه شول او پلار یې را روان شو چې دغه خرس ته سزا ورکړي. کله چې هغه را ورسېد هغه ورته وویل چې ولې دې زما بچی وهلی ده؟ خرس ورته وویل: ځکه چې ماته یې سلامي ونه کړه. دې فیل یو سخت ګزار ورکړ او خرس په ژړا سو او منډه یې کړه او فیل په دې پسې منډه کړه. ټول ځنګل حیران و چې خرس دادا څنګه تښتي له فیل نه. خرس د ځان د ژغورلو لپاره یو پټ غار ته ننوت. فیل هملته بهر ورته کېناسته. هغه ورته وویل: یا به په غار کې مړ شي او یا به راووځي او سزا به وویني. په غار کې خرس سخت وږی شوی و چې وروسته د هغه ملګری خر راغی او هغه ورته وویل: ما ځکه تا ته نصیحت کاوه چې خپل عادت دې بدل کړه. اوس که چېرته ته خپل عادت بدلوې نو زه کولی شم دې فیل ته قناعت ورکړم. خرس په ژړا کې ورته وویل: اوس څه وکړم؟ که بهر لاړ شم هغه مې زخمي کوي او که پاتې شم نو د لوږې به مړ شم. خرس منع وکړه: زه واده کوم چې نور به هېڅوک نه ځوروم او د هېچا به زور په سلامۍ زور نه اخلم او زه به ټولو ته سلام کوم. د خره د فیل سره خبرې وکړلې او هغه ته یې قناعت ورکړ چې ویې بخښه، وروسته به داسې نه کوي. هغه د خرس وبخښه او ورته ویل چې زه به یې وبخښم. کله چې دا خرس د باندې را ووته نو هغه ورته وویل: څنګه دې د یوه خره خبره ومنل او زما نه؟ دې فیل ورته وویل: په دې نړۍ کې تر ټولو لوی ځواک بدني زور نه دی بلکې د ژبې زور دی. خوږې خبرې هغه ځواک لري چې هر څوک پرې ګټل کېدای شي. خرس پوه شو چې رښتینی ځواک په عاجزۍ او خوږو خبرو کې دی.